د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی یو ځل بیا تاسو ته نوی لوست وړاندې کوم. مخکې د دې نه درنو زده کوونکو چې نوی لوست پیل کړو، هیله من یم چې تاسو خپل قلم او کتابچې د ځان سره تیار کړي وي ترڅو د درس مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل تیر درس ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ د تیر درس عنوان و حیواني نسجونه. درنو زده کوونکو، موږ د تیر درس په جریان کې بیلابیل نسجونه وپېژندل، لکه بشروي نسجونه، عضلاتي نسجونه، نښلوونکي نسجونه، همدارنګه عصبي نسجونه. او د دې بیلابیلو نسجونو په هکله مو معلومات حاصل کړل. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې یوه کورنۍ دنده هم سپارلې وه چې د کورنۍ دندې مطلب و د بشري انساجو دنده. تاسو ته مې درنو زده کوونکو ویلي وو چې تاسو به د بشروي انساجو دنده مې تاسو ته د کورنۍ وظیفې په حیث باندې سپارلې وه ترڅو تاسو د بشروي انساجو په هکله باندې معلومات په خپل کتابچو کې ولیکئ. هیله من یم چې تاسو به خپل کورنۍ دنده سرته رسولي او باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو ډیر زیار وباسئ او د خپل کورنۍ دندې په ټاکلي وخت باندې سرته رسوئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. بیا هم د اووم ټولګي اړوند دی د بیولوژي مضمون 11 لوست دی. د لوست عنوان دی نسجونه یو له بله سره کار کوي. صفحه ده 15. خپل صفحه په کتابونو کې پیدا کړئ ترڅو نوی درس پیل کړو. د دې درس موخې درنو زده کوونکو څه دي؟ د موږ د دې درس موخې دي چې تاسو ګران زده کوونکي د درس په پای کې لومړی د یوه غړي جوړښت وپېژنئ، دوهم د نسجونو ترمنځ د کار کولو ارزښت درک کړئ. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. هغه جوړښتونه چې په هغو کې د نسجونو 2 یا زیات ډولونه یو ځای کار کوي او ټاکلې دنده سرته رسوي د غړي په نوم باندې یادیږي. نو کله چې درنو زده کوونکو موږ وایو نسجونه یو له بله سره کار کوي، نو یو څه به منځته راځي. موږ وایو کله چې څو نسجونه چې هغه 2 ډوله یا د هغه څخه زیات وي کار کوي او یوه ټاکلې دنده سرته رسوي، د څه په نوم باندې یادیږي درنو زده کوونکو؟ د غړي په نوم باندې یادیږي. درنو زده کوونکو، تاسو تر اوسه د خپل د بدن د غړو په هکله باندې فکر کړی دی؟ درنو زده کوونکو، آیا د خپل د بدن بیلابیل غړي پیژنئ او تاسو د خپل د بدن د غړو د فعالیت په هکله باندې هم تر اوسه فکر کړی یا ځینې پوښتنې د تاسو په ذهن کې راولاړې شوي دي؟ درنو زده کوونکو، نو لکه څنګه چې مو وویل چې څو بیلابیل نسجونه چې هغه 2 یا د 2 ډولو څخه زیات وي یو ځای کار کوي او غړي منځته راولي. نو اوس د بیلګې په ډول باندې درنو زده کوونکو تاسو ته د بدن یو غړی معرفي کوم. درنو زده کوونکو، راځو زړه ته. زړه د بدن یو غړی دی او د بدن ډیر یو مهم غړی دی. درنو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې په زړه کې د 2 ډوله څخه زیات نسجونه شتون لري، یعنی زړه له عضلاتي نسجونو څخه منځته راغلی دی. البته یوازې د عضلاتي نسجونو څخه نه، نور نسجونه هم په دې کې شتون لري. د زړه په جوړښت کې عضلاتي نسجونه شتون لري، همداسې ارتباطي نسجونه شتون لري، عصبي نسجونه شتون لري او د زړه د ننۍ برخه درنو زده کوونکو بشروي نسجونو پوښلې ده. نو کله چې درنو زده کوونکو دغه څو بیلابیل نسجونه یو غړی منځته راوړي چې هغه ته موږ وایو زړه، نو زړه یوه ټاکلې دنده سرته رسوي. ښه درنو زده کوونکو، د زړه ټاکلې دنده څه ده؟ زړه وینه پمپ کوي ترڅو د بدن بیلابیلو برخو ته د وینې جریان ورسیږي. خو درنو زده کوونکو، نور غړي هم په بدن کې شته چې زه د بیلګې په ډول یو بل غړی د بدن تاسو ته درپېژنم. درنو زده کوونکو،
کومه موډل چې تاسو ګورئ دا د معدې موډل دی. د معدې په جوړښت کې هم بیلابیل ډولونه د نسجونو شتون لري او د بیلابیلو نسجو د یو ځای کېدو څخه معده هم منځته راغلې ده. لکه تاسو ګورئ درنو زده کوونکو عضلات لیدل کېږي او موږ په دننۍ برخه کې هم درنو زده کوونکو عضلات لیدل کېږي، عضلاتي جوړښتونه لیدل کېږي. نو موږ وایو درنو زده کوونکو چې په معده کې عضلاتي نسجونه د غذا د موادو د څه دپاره د خوړو د حرکت لپاره دغه دنني عضلاتي جوړښتونه رول لري. یعنی هغه خوړو ته څه کوي؟ حرکت ورکوي. معده یو ډول موج ته ورته داسې موجي حرکتونه لري تر څو خوړو ته حرکت ورکوي. خاص نسجونه هم په معده کې شته چې د معدې په معده کې کیمیاوي توکي تولیدوي چې موږ د بیلګې په توګه ویلی شو انزایمونه تر څو هغه خواړه نرم او د هضم وړ وګرځوي. درنو زده کوونکو دا د بدن هم یو بل غړی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو جگر هم د بدن یو بل مهم غړی دی چې د بیلابیلو ډولونو د انساجو څخه منځته راغلی دی او په جگر کې د بدن مهم تعاملات یا تعاملونه سرته رسیږي. نباتات هم درنو زده کوونکو د بیلابیل انساج لري. یعنی نباتی غړي البته درنو زده کوونکو نباتی غړي بیلابیل انساج لري. لکه د بیلګې په توګه په پاڼه کې د اپیډرمس یا هغه پوښښي انساج شتون لري. همدارنګه پارانشیما انساج په هغه کې شتون لري چې پوښښي انساج یا بشروي انساج چې موږ اپیډرمس ټیشیوز ورته وایو دا هغه انساج دی چې په پاڼه کې په لاندنۍ برخه کې او پاسنۍ برخه کې شتون لري او پاڼه محافظت کوي، یعنی پاڼه ساتي د بیرونیو فاکتورونو څخه. همدارنګه پارانشیما چې دا د نبات هغه اساسي انساج ګڼل کېږي د غذا په جوړولو کې یا د خوړو توکو په جوړولو کې د نبات سره مرسته کوي. همدارنګه انتقالي انساج هم په پاڼه کې شتون لري چې د واسکیولر بندل په نوم باندې یادیږي او دا انساج هم د نبات بیلابیلو برخو ته هغه اوبه، خام توکي او همدارنګه هغه کومه جوړه شوې شیره چې په پاڼو کې جوړیږي د نبات لاندنیو برخو ته رسوي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا خپل درس راټولوه. موږ ویل چې د موږ درس عنوان و نسجونه یو له بله سره کار کوي. او مو ویل چې څو نسجونه بیلابیل نسجونه را یو ځای کېږي چې هغه دوه یا د دوه ډولو څخه زیات وي. یو غړی منځته راوړي چې دا غړی ټاکلې دنده سرته رسوي. همدارنګه درنو زده کوونکو زړه مو د بیلګې په توګه تاسو ته معرفي کړه چې د درې ډولو څخه زیاتو انساجو څخه منځته راغلی و او د وینې د پمپ کولو دندې سرته رسوله. همدارنګه درنو زده کوونکو معده هم چې د خاصو انساجو د عضلاتي انساجو څخه منځته راغلی و او د هاضمې په سیستم کې یو مهم غړی ګڼل کېږي تر څو د منګه هغه خوراکي توکي چې کله منګه خورو هغه هضم ته چمتو کړي. درنو زده کوونکو تاسو ته یوه کوچنۍ شانته کورنۍ دنده سپارم. هیلهمند یم چې خپل کورنۍ دنده په ډېر زیر سره سرته ورسوئ تر څو د تاسو په علم کې زیاتوالی راشي. درنو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده ده زړه د کومو انساجو څخه جوړ شوی دی او د کار پایله هم ولیکئ. یو ځل بیا درنو زده کوونکو تاسو ته تکراروم. تاسو کورنۍ دنده ده زړه د کومو انساجو څخه جوړ شوی دی او د کار پایله یې څه ده. یعنی د دغو انساجو هغه مجموعه څه ده او بالاخره دغه انساج چې راوځای شوي دي زړه یې منځته راوړی دی د ده د کار پایله څه ده. د موږ د نن ورځې درس درنو زده کوونکو همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه ژوند ولرئ.